हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ माय वाजिद कोको। संग की मात चल नाराजी मीनावाल में चरता दी फ्रेंड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद लرم چې روغ جوړ به او د ژوند په مزو کې به ملګرو د ټولو نه پیله راځو د واجد کوکو کم عاشق چې دی د هغې ویډیو طرف ته. په تاسو کې به ډېر زیات کسانو هغه کتلی وي، خو چې چا هم نه وي کتل پیله دا ویډیو وګورئ نو د هغې نه پس بیا خبره کوو چې دا څنګه ګرفتار شو، څه وجه وه چې د هغې وجې نه هغه ګرفتاري هغه ترلاسه شوه. نو دا ویډیو پیله وګورئ بیا پې خبره کوو. واجد کوکو زما اشنا دی او دا خبرې داغه سټایل داغه اداګانې قسم په خدای زما په زړه کې ځای کړی دی. والله پورې واجد کوکو ما ته ریپلی نه کړي یا ما ته ویلي نه چې یاره ته ما سره میلاو شه. نو تر هغې پورې به زه واجد کوکو پسې خپلې ویډیو جاري ساتم. زیات ملګري پکې تنقید کوي، خبرې کوي د یاره دوی چې څونه تنقید کوي، څونه خبرې کوي، په دې باندې د واجد کوکو سره زما مینه نور هم سیوا کېږي. څنګه چې تاسو ویډیو وکته د واجد کوکو کم عاشق چې دی هغه وایي چې ماته د واجد کوکو هغه SMS وکړي، ماته د ریپلی راکړي، ما سره د میلاو شي، داسې قسمه خبرې کوي او دا پکې هم چې هغه زما د زړه سر دی او زما ډېر زیات خوښ دی او داسې قسمه قیسې هغه کوي په سوشل میډیا باندې. پهله چې دا ویډیو وکړه د هغې نه پس دا ډېره زیاته وایرل شوه. چې کله وایرل شوه نو کسان لاړه او په دې پسې او موږ خو چې نن سبا وګورو چې څه چل هم وشي نو داسې کسان وي بیا تلي او 10 والا مایک هغې خوله ته ولې نیولی او خیسې ته بیا شروع کړي. نو هغه ډېر زیات وایرل شوې هغه ویډیوګانې، کومې ویډیوګانې ورسره چې خلکو جوړې کړې د هغې نه پس د دې هلک بیا په خپله وینا وه چې زه د کوره مور او پلار ایستلی وم. په خپله د په یو انټرویو کې ویلي چې زه د کور نه مور او پلار ایستی وم، کوم دا خبرې چې ما وکړې. د هغې نه پس بیا د نورې ویډیوګانې هم مخې ته رالي، دا کمې چې وایرل شوې د هغې نه پس بیا نورې مخې ته رالي. په هغې کې بیا وایي چې واجد کوکو هغه دې ما سره میلاو شي، ما سره دې رابطه وکړي که نه زه پسې مرمه. د هغې نه پس بیا کوم پولیس هغه په ایکشن کې راله او دا یې اخر ګرفتار کو. نو چې دا یې کله ګرفتار کو تقریبا 7 غنټې دا په حوالات کې و. د هغې نه پس دا بیا توبهګار شو او پولیسو ته دا ویل چې زه به داسې قسمه حرکت نور ونه کم، داسې ویډیو به زه جوړه نه کم د واجد کوکو باره کې. نو پولیسو هغه ورته سافټویر وکړو، د هغې نه پس دا بیا روغ شو. خو اوس هم کسان هغه په دې باندې لګیا دي چې آیا واجد ډېر زیات بد د سره وشو چې دا ګرفتار شو، دا داسې وشو، دا وشو. نو زه هغه کسانو ته وایم چې آیا دا چې دا کومې ویډیو جوړوي په دې کې دا میسج اخر هغه خلکو له څه ورکوي چې ته راځي او داسې په هلکانو پسې داسې قسمه ویډیو کوي چې دا زما خوښ دی او دا داسې دی او دا داسې دی. دا ویډیو هغه چې نور کسان وګوري نو په هغې باندې به څه قسمه اثر کوي. نو دا بالکل غلط کار دی چې داسې ویډیو هم چاله مخې له ورشي نو هغه شیر کول نه دی پکار. یعنی زمونږ د لاس هغه دا مشهور شي چې مونږ دا ویډیو نه شیر کولی نو دا به هغه داسې حالات ته نه تللی. ویډیوګانې هغه هر څه وله مونږ کوله او شیر کولم نو د هغې وجې نه دا هغه داسې لاړو چې بیا اخر مشهور شو او کوم ویډیو چې دی هغه بیا خلکو باندې اثر شروع شي چې سبا داسې حرکت دا کوي نو د دې نه علاوه نور داسې ویډیو خلک وګوري نو هغه به هم بیا داسې قسمه په هلکانو پسې به داسې خبرې کوي او داسې به مینېږي. نو دغه میسج تاسو سره شریک کړو. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.